السلام علیکم. تر هر څه نه مخکې به یو شعر واورو چې ډېر ښکلی شعر دی، ماته ډېر خوند راکوي. له هغه وروسته به بیا یو معلومات درکړم د ګرین کارت په باره کې. راځئ چې له هر څه نه مخکې یو ښکلی شعر واورو، له هغه وروسته به بیا معلومات کوو. خدای کوله. زړه مې تل تواب کوي، دردونه انقلاب دی. پر زړه مې تل تواب کوي، دردونه انقلاب دی. له څنګه مې بیل سوي غازي ورونه انقلاب دی. تنها مازدیګر ناست محفل نه وي د یارانو، تنها مازدیګر ناست محفل نه وي د یارانو. ارمان مې سي هغه ښکلي وختونه انقلاب دی. بیخي مې له زړه نه وځي مدام ورپسې ژاړم، بیخي مې له زړه نه وځي مدام ورپسې ژاړم. همیشه ښکلومه یادګارونه انقلاب دی. په هجر یې کرار کرار سوځېږم پخېږم، په هجر یې کرار کرار سوځېږم پخېږم. په زړه باندې مې بل داسې ورونه انقلاب دی. څه ګل غوندې زلمي ولاروي د سپین قرآن وه، څه ګل غوندې زلمي ولاروي د سپین قرآن وه. ترې زارې په مېړانه کړه سرونه انقلاب دی. عزام چې کله لاس کړم قلم او کتابچې ته، عزام چې کله لاس کړم قلم او کتابچې ته، بس ولیکمه داسې څو شعرونه انقلاب دی. بس ځونه بس ده، ځکه ډېر ښکلی شعر ده. انسان ډېر دغه کوي، یعنې ما ته خپله والله کله کله ژړا راولي. ډېر ښه شعر ده، یعنې ډېر یې د وطن پر دغه ویلی ده. رابه سو خپل هدف ته. د ګرین کارت په باره کې زه غواړم چې له خپلو د هېوادوالو سره د ګرین کارت په باره کې معلومات شیر کړم. ګرین کارت چې د امریکا هېواد یې ورکوي، هغو خلکو ته یې ورکوي چې په امریکا پورې مربوط نه وي، د امریکا بر اعظم پورې مربوط نه وي. کیدای شي د امریکا ځینې هېوادونو لکه برازیل و، ارجنټاین، مکسیکو، وینزویلا، کولمبیا، دغو هېوادونو ته یې ورکړي. خو راځئ اروپا سوله، اسیا سوله، افریقا سوله، انتارکتیکا سوله، نورو براعظمونو چې دي، و دغو براعظمونو کې چې کوم خلک او کوم شرطونه چې یې پوره کړي. اوس په اسیا کې د هندوستان، پاکستان، بنګلادیش، چین، فلیپین، نیپال خلک نشي کولی چې له دې کارت څخه استفاده وکړي. دا ځکه مطلب سیاسي حساب نه ده. دلته هغو خلکو خپل حق مخکې اخیستی ده. د هغو تعداد اوس په امریکا کې پوره ده. یعنې کوم دوی د یو هېواد په دغه باندې سټانډرډ باندې خلک ورغواړي. مثلا د افغانستان د دوی مثلا د 100 کلو دپاره 200 نفر غواړي، یا مثلا 3000 نفر غواړي، یا 20,000 نفر غواړي. دوی دا په 20 کاله کې چې پوره کړي، مثلا بیا 20 کاله نور دې هېواد ته دغه نه ورکوي چانس چې دوی لاټري کې یا ګرین کارت دپاره ثبت نام وکړي. خو خیر په هر لحاظ موږ راځو دلته. زما هدف دا ده چې تاسو سره د ګرین کارت دغه شیر کړم. ګرین کارت چې ده اصلا دغه ده د امریکا. ودرځئ دلته وګورم په کوم تاریخ باندې به ثبت نام کیږي، په کوم تاریخ ثبت نام کیږي. ودرېږه وګورم چې معلومات ګرین کارت باشعورونی زمان تاریخ لري. د ګرین کارت لپاره د ثبت نام تاریخ څوم ده؟ ښه د 2021 کال د 10مې میاشتې په 6 تاریخ شروع کېږي. د 2021 کال د 11مې میاشتې په 9 تاریخ باندې ختمیږي د ثبت نام تاریخ یې. ګرین کارت چې ده سږ کال کېدای شي د افغانستان خلک نسبتا له دنیا څخه 50,000 خلک هر کال امریکا ته د ګرین کارت له لارې یعنې دوی ځي دورې. نو له افغانستان سږ کال مې داسې یو شی ولید، دلته یو نقطه لیکلې اوس د افغانستان سږ کال به له 300 څخه 1 حصه افغانان وي، د 2 حصې به د نورو ملکونو وي. یعنې
سږ کال افغانستان 15 نفرو څخه په 15 نفر افغانان وي، یعنی لاس به نورې داسې درته وایم، مطلب سر مو خلاص دی. نو افغانانو ته ډېر دا ورکوي شانس. مخکې د افغانستان خلکو دپاره ګرین کارت نه ولو، خو اوس دا یو 2 کاله کېږي که 3 کاله کېږي چې دا دغه ورته سوی ده. افغانان هم کولی شئ ګرین کارت دپاره ثبت نام وکړي. نو د دې ثبت نام دپاره شرطونه چې دي 2 شرطونه یې دي. یو شرط یې دا ده چې د امریکا به نه یې، او بل شرط یې دا ده چې لکه دا څنګه چې مخکې درته یاد کړو دغو هېوادونو چې د تعداد یې پوره سوی دا به نه یې، د دې هېوادونو څخه به نه یې. او پاتې سو بل یې دا شرط ده چې 3 شرطونه یې سو، لکه چې 3 شرطونه دي. لږ تر لږه له لیسې څخه به فارغه یې، یعنې د شهادتنامه به لرې. او که د چیرې شهادتنامه نه وه، مثال افغانستان غوندې ملک دی هر سړی نه د شهادتنامې صاحب نه د یو ښه مسلک خاوند به یې، د هغه به یو څه لرې، یعنې کېدای شي بیا ته وکولی شې ولاړ شې ثبت نام وکړې د ګرین کارت دپاره. په ګرین کارت دپاره باید کوم ولایت کې، په کوم کلي کې، په کوم ملک چې اوسېږې هغه باید په مکمل ډول ولیکې، درواغ ونه لیکل شي. که چیرې تاسو چیرې درواغ ولیکئ بیا وروسته تاسو ته مشکل پیښیږي که چیرې ګرین کارت ته ووځي. مثال درته وایم، افغانان یو عادت لري عمرونه یې زیات وي، دی 20 کاله لیکي، یا عمرونه یې مثلا کم وي دی 10 کاله لیکي، یا مثلا دی د زابل وي لیکي کابل، یا دی د کندهار وي لیکي مثلا خوست، یا د خوست وي لیکي هرات. دغه شانس یې دا بیا مشکل ورته کوي. تذکره کې د کوم شی لیکلی و مکمل هغه ور واچوم، مهمه نه ده چې د هر ځای، ځکه دی تاسو ته د کوم ګرین کارت که چیرې تاسو ته وځي دی د هغه ګرین کارت کوم ثبت نام تا کړی دغه مطابق تا سره معامله کوي. څه بیا مشکل درته پیښیږي چې ورغلې تذکره دی وکتله وروره ته د کندهار یې او هلته د کابل لیکلی، یا د زابل یې کندهار دې لیکلی دی، یا د هلمند یې روزګان دې لیکلی دی بیا مشکل درته پیښوي. نو د ګرین کارت دپاره شرطونه دا دي، که چیرې تاسو ته ګرین کارت ووځي تاسو کولی شئ ستاسو ټوله کورنۍ، مثلا که د بچی وي که د لور وي دا بولی شئ. هغه بچیان او لورګانې دې نشي بولی چې عمرونه یې تر 25 کاله زیات وي، کوم چې تر 25 کاله یې عمر کم وي هغه کولی شئ ورسره بوځي. اما د ګرین کارت دپاره عمر مهم نه ده، خدای دې که 100 کلن یې کولی شئ ته خپل دا استعمال کړې، بیریږئ مه چې زما عمر یا زیات ده یا زه دا مشکل لرم یا زما عمر کم ده. کولی شئ هر سړی کولی شئ چې ګرین کارت ته به شروع وکړي، ثبت نام وکړي، وبخښئ. نو د ګرین کارت دپاره دومره معلومات فعلا لرم. مخکې ما معلومات درلودې خپله، ما مخکې نه و کړی ګرین کارت دپاره، هېڅ ثبت نام مې نه و کړی، خو سږ کال مې کېدای شي وکړم. نو ګورو به خپل شانس به وګورو چې کېدای شي ما ته ووځي نه شي، معلومه نه ده. هېڅ دا ویره مه کوئ چې نه زه خو نو د کلي سړی یم، مثال درته وایم د زابل د هغه خاک افغان یا د چوپان یا د ارغنداب، یا مثال د غزني د جنډې یا د مکور یا د هلمند د مرجې سړی یم، ما ته به دغه ونوځي څه نومېږي، یا د کندهار د پنجوایي یا د مثلا د همان سړی یم، ما ته به ګرین کارت ونوځي. د ګرین کارت ستا ثبت نام کوم شی چې لیکلی ده وبخښئ چای ده، نو هغه مطابق ستا نوم راخي د کمپیوټر ته یې ورکوي، کمپیوټر خپله دا نومان انتخابوي. کېدای شي زه ترکیه کې ما ته ونوځي، خو کېدای شي مثلا د هلمند د مرجې د ولسوالۍ د کلي سړي ته وخیږي، یعنې دا د کمپیوټر کار دلته 100% کې شانس ده، بخت ده، د چا چې بخت زورور وي نو بس لاټري کې به معلومات کېږي. نو دا یو خبره ده، بیریږئ مه، تر خپله وسه څنګه کېږي ټول ته ثبت نام وکړئ، د کور څه نارینه دي ټولو ته یې وکړئ، حتی هم کولی شئ د کور 10 غړي نارینه هم دي 10 ته یې وکړئ، مشکله نشته. دا هم نه ده چې مثلا تا ولې د کورنۍ 10 وروړه کړی ده، کولی شئ خپل پلار ته یې وکړئ، حتی نیکه مې نیکه ته هم کولی شئ ثبت نام وکړئ، مشکل نشته ده. فقط دلته لاټري ته یې ورکوي، یسکه ورته وایي، کورکشي ورته وایي، شرشي ورته وایي، هغه یې خپله مثلا دا چا نوم چې وختی شاید د نیکه نوم دې وخیږي ستا نوم ونه خیږي،
بیا به د نیکه پر ځای مجبور یې چم به کوې، نیکه ته به دې وایي زه ستا پر ځای نیکه یم زه ځم امریکا ته. نو داسې یو حساب شته. نور معلومات که خدای کولی زه بیا دومه ویډیو کې در کوم، ځکه دلته 10 دقیقې وخت نیسي، بیا هلته یوټیوب ته یې نشم پورته کولی. نو زه دا فیسبوک له لارې شیر کوم، تاسو کولی شئ دا زما ویډیو ستاسو له ملګرو دوستانو سره شیر کړئ، او یوټیوب ته مې ملګري شئ. نو غواړم چې د یوټیوب چینل مې فعاله کړم او تاسو سره نور معلومات هم شیر کړم په پښتو ژبه باندې ځینې معلوماتونه. نو مننه کوم، خدای دې وکړي چې هر سړی کامیابه شي. یو بل حساب هم بل هم شته، ګورې څوک هم خطا نه کړي. په انټرنیټ کښې ولیکې مثلا گرین کارت ثبت نام دپاره یو داسې یو ادرس ولیکې، تا ته ادرسونه راوځي، ځینې په پیسو یې، پیسو والا اصلي نه دی، هغه روپۍ غواړي، هغه شاید تاسې غلط کړي، کیدای شي اصلي وي، مثلا روپۍ درته غواړي چې ته وخت نه لرې یا نه پوهېږې، ما ته $15 راکړه مثال زه ثبت نام درته کوم، خو هغه دې پیسې چې نه غواړي دا بې پیسو دي، لاټري والا کارټونه دغه ثبت نام ټول بې پیسو ده. نو که هر څوک که چا نشي کولی په هغه وخت کې کولی شي چې ما ته مسنجر له لارې خپل مکمل ادرس نوم شان را روان کړي، نو موږ کولی شو درته وکوو، خو اول تاسو خپله وکړئ، ځکه دا ښه ده چې خپله یې وکړئ، ایمیل ولرئ، ایمیل مهم ده، ګورئ باید تاسو ایمیل ولرئ، د لاټري دپاره ایمیل مهم ده، ځکه تاسو ته ټول معلومات د ایمیل له لارې بیا درکوي. نو خپل ایمیل باندې مکمل ښه ایمیل ولرئ چې مثلا شفره یې در سره وي، خپل ایمیل داخل شئ، کیدای شي لاټري درته راوځي بیا معلومات نشئ کولی، د ایمیل له لارې تاسو ته معلومات راځي. نو ډېر احتیاط کوئ چې کله تاسو ثبت نام کوئ غلطي در څه ونه شي. نو دا حساب شته. خو بیا هم زه دومه ویډیو د 2021 د 10مې میاشتې په 6 تاریخ یوه بله ویډیو جوړوم، ثبت نام څنګه ثبت نام کیږي، هغه هم له تاسو سره انشاءالله شیر کوم. کیدای شي یوه میاشت دا ثبت نام یوه میاشت وخت لري، په یوه میاشت کې باید وکړي. نو بس مننه، ویډیو مې در سره شیر کړئ او ملګري شئ یوټیوب چینل کې را سره، کوم وس کېدی دا زما چینل ستاسو پر دغه در سره شیر کړئ پر خپلو فیسبوکي پاڼو باندې، نو په دې باندې ستاسو څه نه کمیږي، اما نور ورور ته کولی شي دا زما پیغام ولېږئ، لږ تر لږه باید یو استفاده وکړو. مننه، خیر اوسه.